د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لومړنی اوریدونکی مو پاینده و چې د پکتیکا ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه. 3 پوښتنې درلودلې. لومړنۍ پوښتنه یې دا وه، العیاذ بالله، وایي ځینې خلک دا وایي چې په غزني کې 3-4 اولیا کم ول، کني کعبه به دلته وی. درنو اوریدونکو، په یو څه باندې ځان پوه کړئ چې عقیده د یو مسلمان د ټولو اعمالو بنسټ او اساس تشکیلوي. که چیرته د مسلمان عقیده سالم عقیده وه، شرکی نه وه، خرافاتی نه وه، په بدعاتو باندې مملو او پوښل شوي نه وه، نو دا مسلمان چې هر نیک عمل کوي امید دی چې الله رب العزت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. اما که چیرته عقیده فاسده وي، شرکی وي، مزخرفه وي، خرافاتی وي، په بدعاتو باندې عقیده ولري، نو دا انسان که هر څومره نیک اعمال کوي په دې نیت او عقیده چې الله به ماته اجر راکوي، اجر نشته، د دې په بدل کې به الله رب العزت دې انسان ته عذاب ورکوي او الله رب العزت به ترېنه سخته پوښتنه کوي. ځینې مورخین دا لیکي مخکې له دې چې ځمکه او آسمانونه پیدا شي الله رب العزت کعبه پیدا کړې وه. دا خو لا پرېږده چې وروسته بیا ابراهیم علیه السلام ته جبرائیل امین راځي، موقعیت ورښیي او هلته هغه اسماعیل علیه السلام سره د الله کور او کعبه جوړوي. او دا د الله رب العزت کلام کې په څو ځایونو کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې ثابت. څوک چې دا خبره کوي دا کفري خبرې دي، دا کفري الفاظ دي، او که په دې باندې دا معتقد وي او عقیده ولري، هغه دې په دې باندې پوه شي چې د اسلام له دایرې وتلی د کفر په دایره کې داخل شوی دی. دوهمه پوښتنه د قرآن کریم د ګرځولو په اړه راغلې وه چې په سقاط کې ګرځوي. د الله رب العزت کلام د دې لپاره نه دی راغلی چې هغه یا غنمو کې کیده او یا په پیسو کې کیده او په خلکو یې ګرځوه چې ما تا ته درکړی او تا ما ته راکړی. د الله کلام د دې لپاره نه دی راغلی. دا د قرآن کریم بې احترامي او بې عزتي ده. الله رب العزت خپل کلام په محمد رسول الله د دې لپاره نازل کړی تر څو خلک د کفر، د شرک، د بدعت او د بدبختیو تیارونه را وباسي، د توحید، د ایمان او د اسلام رڼا ته یې راولي. دې لپاره نه دی راغلی چې ته په غنمو کې ګرځوه، ږده او په خلکو کې ګرځوه، یا په پیسو کې ږده یا په خلکو ګرځوه. افسوس دی دا قرآن به د قیامت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې د همدې خلکو نه شکایت کوي او د الله رب العزت په حضور کې به د دوی په ضرر باندې ګواهي ورکوي. القرآن حجة لك او علیک. قرآن به د قیامت په ورځ یا ستا په نفع ګواهي ورکوي یا ستا په تاوان. دا هغه کسان دي چې قرآن به د قیامت په ورځ د دوی په تاوان ګواهي ورکوي. دوی د یو کتاب نه ثابته کړي چې راشئ په جنازه کې خرما ویشئ یا الوا تقسیموئ یا میوې تقسیموئ. د یو کتاب نه خو د دوی دا مسئله ثابته کړي. بیا دا خو لا پرېږده چې څوک یې نه کوي، په هغو باندې د کفر فتوا عجیبه مسئله ده. امیري صاحب د ټولو نه سخته چې وایي د پیر زوی دی، د جهنمیانو او د جنتیانو څپلۍ بیلوي.
یا الله ته په موږ باندې رحم وکړي. یا الله ته زموږ د مسلمانانو ورونو او خویندو عقیدې سمې کړي. یا الله د دې دین د ایمان او د عقیدې او د جیبونو د غلونو نه یې محفوظ وساتي. اوس خو د ولایت یا د پیري لمن دومره غځېدلې ده چې هر بربنډ، هر بوین او هر نجس دا دعوا کوي چې زه پیر یم یا زه ولی. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. کارونه به د شیطان کوي، یو ځان ته به وایي چې زه ولی یم. گر ولی این است لعنت بر ولی، که ولی دا وي نو لعنت په داسې ولی باندې. ولی څوک دی؟ هغه څوک دی چې هغه د الله د حکمونو پابند وي، د رسول الله د سنتو پابند وي، ژوند د قرآن او د سنتو په رڼا کې تیروي. دا کومه بوین دی چې دا څپلۍ بیلي، او داسې بوین به مې چې په دې خلکو او د دې په خولې باندې به عقیده هم لري. څپلۍ یې بیلي. بیا به وایي چې مولوي صاحب د پیرانو د اولیاو مخالف دی. هیڅکله نه. من کرامت د اولیاو په سرو سترګو باندې منو، خو د ولی او د غله ترمنځ باید تفکیک وشي، د پیر او د غله ترمنځ باید تفکیک وشي، د پیر او د مفسد او د جیبونو د غله ترمنځ باید تفکیک او تمیز وشي، فرق وشي. علما دا لیکي که تاسو یو کس ولیده چې په اسمان کې الوتنه کوي، پرواز کوي، خو ومولیدل چې د پیغمبر علیه السلام د یو سنت تارک دی، تاسو به د ده دا کار ته کرامت نه وایي، بلکې استدراج به ورته وایي چې درجه درجه کفر ته نږدې کیږي. مونځ به نه کوي، ګیره به یې خیلي، چرس به وهي، ډول و سرنا ته به ناست وي، یو پیر دی او خلک ورځي لاس و پښې ورته ښکلوي. په داسې پیرم لعنت او په داسې خلکو. بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا زموږ خلک دې الله اصلاح کړي، الله دې د دوی عقیدې ورته سمې کړي. او دا یې لا بله چې د لمانځه په وخت کې ورکېږي او وایزي دا په مکې مکرمه کې لمونځ کوي. اصل کې هغه د مریدانو نه پټېږي، هغه مفسد لمونځ نه کوي، بې نمازه دی، نجس دی. هغه لمونځ نه کوي، اودس نه لري، یا جنوب دی. بس د مریدانو دغه همدغسې جاهلو مریدانو په سترګو کې خاورې واچوي چې زه ځم مکه کې لمونځ کوم، هغه تاسې نه پټېږي، لمونځ نه کوي. بس الله دې په موږ رحم وکړي. بل اورېدونکی مو اسماعیل و چې د بولدک نه اړیکه نیوله، دا یې لا ورپسې بله چې وایي داسې یو کس ته ورغلی و، مریض ووایي 40 شپې به مخ نه وینځي، بیرون به نه وځي او چا سره به خبرې نه کوي. هغه لمونځ چې په تا باندې فرض دی، فرضیت یې په قرآن او په سنت ثابت دی، منکر کافر دی، په هغه باندې ته الله ته نږدې کیږي، الله درنه راضي کیږي، الله درته شفا درکوي، الله سره خبرې کوي. دا څنګه جاهل دی چې تا ته وایي چې ته به 40 ورځې مخ نه وینځي. یا دا درته وایي چې بیرون به نه وځي او چا سره به خبرې نه کوي. ډېر خلک متباه شول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسو به یو وړه خبره کوئ، باک به پرې نه کوئ، خو وهو عند الله العظیم، هغه به الله څخه ډېره غټه. عجبه قصه ده. همیش درته وایم چې دا غله وپېژنئ، دا مفسدین وپېژنئ. دا ستاسې د ایمان غله دي، ستاسې د عقیدې غله دي، ستاسو د پیسو غله دي، ستاسو د حیا او د عزت غله دي. د الله لپاره قرآن ته رجوع وکړئ، د الله لپاره د رسول الله مبارک احادیثو ته رجوع وکړئ چې د یو مسلمان په صفت باندې الله تا ته څه پیغام لري او محمد رسول الله تا ته څه پیغام لري چې ته مسلمان یې، او بیا ته په کومو باندې سر یې. دا جهال او دا مفسدین وپېژنئ، د دوی په خبره باندې کله هم باور نه کوئ. وروستنی اورېدونکی محمد اکبر و زابل نه اړیکه نیولې.
پوښتنه یې دا وه چې د خواښې د لاسونو ښکلول څنګه دي. ځینې مسائل ډېر باریکه مسائل دي چې زموږ ورونه او خویندې باید دې ته متوجه اوسي. یوه مسئله دا ده، فقها لیکي په ځانګړې توګه بدایي او ثنایي او ابن عابدین شامي په رد المحتار کې، که چیرته یو خسر خپل انګور ته په شهوت سره لاس وروړي، ګوره همدغه انګور په خپل زوی باندې حرامه شو، دا بیا د هغه ښځه نشي کېدلی. اما نن ښځه د یو خدمتونه د بل کوي، دا خو لا څه کوي، امیري صاحب لاسونه یې ورته ښکلوي او د دې تر څنګ کې منډي یې چابي کوي، کله یې لاسونه ورته چابي کوي او کله یې پښې ورته چابي کوي. که د خسر په زړه کې همدلته څه وګرځېدل، انتشار راغی، بس دا ښځه په زوی حرامه شو. همدارنګه زوم که خپلې خواښې ته په شهوت سره لاس وروړي، په دغه ښکلولو کې انسان دی، شیطان ورسره دی، خپله میرمنه په ده باندې حرامه شوه، هغه بیا د ده ښځه نشي کېدلی. چې فقها او د اصول فقه علما دې ته حرمت مساعرت وایي، علما په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. یا یو پلار خپلې لور ته چې هغه 9 کلو 10 کلو 12 کلو ته رسېدلي، دې ته په شهوت سره لاس وروړي، خپله میرمن یې پرې حرامه شو. احترام دې وساتي. موږ دا نه وایو چې زوم دې د خپلې خواشې احترام نه ساتي، ادب دې ورسره نه کوي، یا انجور دې د خپل د خسر نه ساتي، ودې کړي، اما د شریعت په چوکات کې دننه د شریعت د رهنمایي او د لارښوونه دننه. بس الله دې رحم وکړي. هر توره ستوره دی